بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین د قدر وړ خورور افغانانو په سلامونه هرکلی کوم. الله رب العزت دې وکړي تاسو ټول روغه جوړ شئ. عزیزانو، بعضې دوستانو را سره د شورا استازو را سره رابطه کړې وه د سفارت په اړه په برطانیه کې انګلستان کې. هو، په سفارت کې د افغانستان سفارت په لندن یا برطانیه کې په انګلستان کې تغییر و تبدیل راغلی دی. دغه تغییر و تبدیل کې باید ووایم چې پخوانی کوم کونسلر چې عبدالخالق سمندري صاحب، هغه اوس په هغه هنري چارو ته تللی دی. پخوا په هنري چارو کې موږ او تاسو سره اکلیل صاحب و، نو اکلیل صاحب اوس راغلی دی، هغه کونسلر شو او عبدالخالق سمندري صاحب هنري چارو ته تللی دی. نو دا یو مثبت نظر به ورته ووایم، اگر چې ما ورسره ډېر ټوکې هم وکړلې او بعضې جدي پوښتنې مې هم وکړلې. بعضې مسؤلیتونه یې په شورا په استازو په موږ باندې راواچول. موږ همیش رضاکاره دغه مسایلو ته اوږه ورکړې ده، بیا یې به هم ورکوو. هغه دوستان چې دلته د قانون په چوکاټ کې د وکلاو څخه یا د سفارت څخه کوم بعضې خطونه وو، هغه کولی شو چې موږ ورسره مرسته اوس وکړو. نو بعضې مسایل، بعضې مسؤلیتونه یې په موږ راواچول، د هغوی د په همکاري به مخته وړو. خو بیا هم هغه غوښتنې تاسې درلودې یا زما کوم پیشنهاد چې و په پخوا چې دا منظم سیستم موږ مخته وړو. خو خیر په هغه وخت کې دغه سفارت چې و دې کې سټاف ډېر زیات و، په همدې اساس موږ به هفتهواره ریپورټ موږ ته راکول کېده. چون اوس سټاف ډېر کم شوی دی، مرکز سره یا افغانستان سره رابطه نشته دی، په همدې اساس دوی د مشکل سره مخ دي چې دا یو معمول دی. اوس الله دې وکړي چې یو حل فصل راووځي د افغانستان د معادلې په اړه. دوستان عزیز سلام، آرزو دارم جور صحتمند باشین. اکثریت از شما پرسیده بودن درباره سفارت ما شما که ما شما مربوطی لندن یا انگلستان یا بریتانیا هستیم. بله، در سفارت تغییر و تبدیلی آمده. برادر ما اکلیل کنسلر سفارت شده. پیش که برادر ما عبدالخالق سمندری صاحب بود. عبدالخالق سمندری حالی در بخش فرهنگی رفته و اکلیل صاحب، سید احمد اکلیل حالی آمده در بخش کنسلری. دیگه تغییر و تبدیل بعضی کارها آمده، دیگه موضوعات همو هسته، کدام فرق خاصی نآمده. ببینیم باز امرایشان انشالله میتینگ میکنیم و مفصل موارد را شریک میکنیم که پیشنهادهای شما و سوالهای شما را به طور خوب برشان برسانیم. باز هم رفیقای چکری صاحب هم اینجا است، سلجوقی صاحب هم است، باز دوستای دیگه هم شاید باشه. دیگه بیاین کمی مسئولیت افغانای را همه ما شما به دوش بگیریم و به پیش ببریم. سلامت باشین. تشکر.